افغانستان یو ورور دی عطاالله په نومه چې هغه بېشماره د کونډو خدمتونه وکړ، بېشماره د یتیمانانو کفالتونه یې وکړل او همیشه دغه کوشش کوي چې د یتیم په خوله خندا راولي، مسکا راولي. الله رب العالمین دې ډېر عمر عطا ورکړي. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور محمد شاه صاحب. ګرانو کتونکو، یقینا چې د کاري صاحب ډیر په ښکلي انداز کې او ډیر د مینې نه ډک انداز کې د عطارو جان حوالې سره د یو څو خبرې کړې دي. نو ګرانو کتونکو، تاسو د کاري صاحب دا خبرې په خپله باندې واورئ، بیا په اخر کې زه خپل پیغام هم در سره شریکوم او تاسو ورسره خپل رای په کمنټ کې ضرور شیر کړئ او د ویډیو هم لایک او داسې اصلاحي ویډیوز لپاره زما د چینل هم ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف باندې. هغه یوه ویډیو مې کتله، هغه د پیشو سره لوبې کوي. نو هغه پیشو د هغه سره دومره مینه محبت کوي چې موته د رسول الله علیه السلام یو حدیث رایاد شو. رسول الله علیه السلام فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم الله. هغه چا رحم وکړو چې هغه یې تاسې نه لوندې دي، غریبانون دي، رحم پې وکړه، شفقت پې وکړه، د هغه په خوله خندا راوله، مینه به یې سره وکړه، الله په تاسې باندې رحم وکړي. د الله رب العالمین رحم دا دی چې د جهنم د اور نه ودې بچ کړي، د قبر د عذاب نه ودې بچ کړي، د ځان قدم د سختۍ نه ودې بچ کړي. او په دنیا کې چې څومره مخلوقات دي د هغوی په زړو کې رب العالمین اتو مینه محبت وچوي. اوبو کې و میان یې تو سره مینه محبت کوي، اوو کې و مرغان یې تو سره مینه محبت کوي. په ځمکه کې چې څومره حشرات دي، حیوانات دي، انسانان دي، د هغو په زړونو کې و اتو مینه محبت واچوي. دا څله کله چې ته د خلکو سره رحم کوي، نو هغه سره دا پیشو ډېره مینه محبت کوي. نو ځان د هغه خلکو نه جوړ کو چې د تو سره د هر څه مینه محبت وکړي. ماشاءالله. ګرانو کتونکو، تاسو د کاري صاحب دغه خوږې خوږې خبرې واورېدلې. نو یقینا چې عطارو جان ډېر مینه ناک او د مینې نه ډک انسان دی او د ده کاري صاحب اصل موضوع په دې ویډیو باندې وه چې په دا سایډ کې تاسو له ویډیو ښکاري چې عطارو جان دغه پیشو سره مینه محبت کوي. نو دا ویډیو چې د کاري صاحب کتلې ده، نو دا کاري صاحب په ویډیو جوړولو باندې مجبوره کړو، ځکه چې په دې ویډیو کې د عطارو جان د پیشو سره ډېره زیاته مینه محبت کوي. نو دې حوالې سره د مولانا طارق جمیل صاحب ما یو بیان اورېدو، هغه وایي چې که چېرې تاسو دا غواړئ چې خلک موږ سره مینه محبت وکړي، نو به صرف په یو لفظ باندې عمل وکړي، انشاءالله چې د خلک پرېږده چې ځناور به هم تاسو سره مینه محبت کوي. هغه لفظ دا دی چې تاسو په خوله باندې خوږې خوږې خبرې استعمالوي، یعنې د چې کوم تاسو ژبه ده دا خوږه کې دا خوږه کې طریقې سره استعمالوي، نو انسانان پرېږده، ځناور به هم تاسو سره مینه محبت کوي. یقینا چې تاسو وګورئ د عطارو جان سره د پیشو څومره مینه محبت کوي. په دې ویډیو کې زموږ ټولو دپاره دغه یو ښکلی او د مینې نه ډک پیغام دی چې موږ د هم یو بل سره دومره مینه محبت وکړو چې انسانان خو پرېږده چې دا ځناور هم موږ سره بیا داسې مینه محبت کوي، ځکه چې دا د یو رحمدله انسان کار وي، د یو رحمدله زړه کار وي. او چې که چېرې په موږ په زړه کې رحم راوړو، نو الله پاک به موږ باندې هم رحم وکړي او بیا دا خلک به موږ سره مینه محبت کوي. که چېرې موږ خپل ځان ټیک کړو او په خپل ځان کې مو د مینې محبت دا ماده پیدا وکړه، نو د دې سره به فایده دا وي چې زموږ په منځ کې به نفرتونه خورېږي او مینه محبت به قایم کېږي او یو پرامن او د مینې نه ډکه معاشره به جوړېږي. نو ګرانو کتونکو، په دې ویډیو کې زموږ دپاره دا یو ښکلی پیغام و، ما وایي چې زه تاسو سره هم شیر کړم. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښوي وي. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. کمنټ کې خپل رایه سره تاسو هم شیر کړئ او دا ویډیو هم لایک او داسې اصلاحي ویډیوز دپاره زما د چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.